سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیالله امیني هرکلی وایم. پاکستان زلمي خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې له اټکلیزې هوکړې به ملاتړ وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي تېره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر محمود قریشي سره په کتنه کې همداراز د افغان سولې په اړه د امریکا د ولسمشر پر دریځ چې له پاکستانه یې د همکاریو غوښتنه کړې هم ټینګار وکړ. ښاغلي خلیلزاد درې ورځې مخکې د افغان سولې په اړه افغانستان او سیمې هیوادونو ته خپل درېیم سفر پیل کړ او ټاکل شوی نوموړی په د 18 ورځني سفر کې افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، قطر او متحده عربي اماراتو ته هم ولاړ شي. د لومړي ځل لپاره یوه میرمن د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د مرستیالې په توګه وټاکل شوه. دغه میرمن چې حسنا جلیل نومیږي نن غرمه مهال به د یاد معینیت کارکوونکو ته په یو لړ مراسمو سره وپیژندل شي. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې مسعود احمد عزیزي د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال او د هغه د استعفا له منظورۍ سره سم ولسمشر غني د هغه د خدمتونو د ستاینې په موخه د غازي میر مسجدي خان دولتي مډال ورکړه هم منظوره کړې ده. ولسمشر غني وایي د ښځو پر وړاندې زور زیاتی د تیرو 4 لسیزو جګړو زیږنده ده او دغه زور زیاتی یې شرم او پر هغه ویاړلې له اسلامي، ملي او بشري ارزښتونو انکار وباله. ښاغلي غني تېره ورځ د لویې څارنوالۍ له لوري د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په اړه جوړه شوې غونډه کې زیاته کړه د ښځو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی جرم دی او د جرم پر وړاندې باید ودرېږو. نوموړي همداراز په ډاګه کړه دا چې موږ لا هم د جنګ په حالت کې یو نو د قانون د تطبیق په برخه کې به نیمګړتیاوې وي خو دا د قانون پر وړاندې د بې تفاوتۍ په معنا نه دي. د غور ولایت د 15 میګا واټه لمریزې برېښنا او 10 کیلومتره سړک جوړولو تړونونه تېره ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې لاسلیک شول. د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیو دفتر مسؤلین وایي پر 15 میګا واټه لمریزې برېښنا 10.8 میلیونه ډالر لګښت راځي. 100,000 کورنۍ به ورڅخه برخمنې او په 12 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. له دې سره سم له فیروزکو تر ګردندیوال پورې د 10 کیلومتره سړک د جوړولو تړون لاسلیک شو. همداراز له فیروزکو د هرات پر لور د 10 کیلومتره نور سړک د ډیزاین چارې بشپړې شوي او راتلونکې اونۍ به ملي تدارکاتو کمیسیون ته وړاندې شي. ځینې حکومتي لوړپوړي کارکوونکي چې له هیواده بهر ته د داغمجاتو په قاچاق کې لاس لري تر قانوني تعقیب لاندې به ونیول شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي اوس مهال دغه وزارت د مالیې او کورنیو چارو وزارتونو په همکارۍ په ګمرکونو کې د داغمجاتو د قاچاق په برخه کې خپلې څېړنې پیل کړي چې د دې کسانو د پیژندنې په صورت کې به هغوی عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. او 3 کسان په فراه کې د چاودونکو توکو د لیږد په تور ونیول شول. د فراه د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه کسان تېر مازدیګر د فراه ښار د 3م سمت ماموریت له شاوخوا سیمو نیول شوي دي. د نوموړي په وینا له یادو کسانو یو بشکه چاودونکي توکي او باروړونکی موټر هم ترلاسه شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.